د ټاپي پروژې په هکله د پاکستان منفي څرګندونو ته طالبانو ځواب ورکړ. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا زیاتو معلوماتو لپاره راسره ویډیو تر پایه وګورئ. د ټاپي پروژې په هکله د پاکستان د منفي څرګندونو وروسته د افغان حکومت بیان او ځواب راغی. د حکومت سرچینو پرون د پاکستاني چارواکو دغه خبر په ځواب کې چې ویلي وو د اسیا پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د مالي ملاتړ څخه د افغانستان حکومت د رسمیت پیژندنې تر مسلې پورې په شا شوی دی. دوی وویل چې د ټاپي پروژې کارونه به په نورمال ډول جریان لري. دوی باور لري چې په افغانستان کې د دې پروژې د عملي کولو لپاره تر ټولو ښه شرایط رامنځته شوي دي. یو شمېر پوهان وایي دا پروژه د پاکستان او هند د سیالۍ ښکار ده او لازمه ده چې په ډېر ښه ډول مدیریت شي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.